بسم الله الرحمن الرحیم. ټاپک دی سیل لیول چینجز ان ایجنګ. چې کله انسان بوډا کیږي د په جسم کې چې کمی خلیې دي هغه خلیو کې چې دی کمی تبدیلیانې راځي نو ځان سره چې دی یاد وساتئ. نو په خلیو کې چې کم چینجز راځي نو باقي اوله دا ده چې ډیویژن ډیکریز ان سیل. انسان دې حد ته ورسېږي چې د جسم کمی خلیې چې دي په دې کې د ډیوایډ کېدو کم طاقت چې دی هغه ختم شي. ډي ان اے ډیمیج کم ډي ان اے چې دی نیوکلیس کې دننه هغه سره ختم شي. چې کله ډي ان اے ختم شو نو مطلب دا دی ډیویژن چې دی هغه خود به خود ختمیږي. سیلولر ممبرین ډیمیج کم سیلونه چې دي د هغې نه چاپېره چې کم ممبرین دی هغه ختمیږي. انزایم په هر سیل کې تقریبا 3000 پورې انزایم چې دی کار کوي هغه ختمیږي. ټرانسپورټ اف آینز اینڈ نیوټریشن کم آینز کم نیوټریشن چې دي سیل ته د هغې ټرانسپورټ چې دی هغه ختم شي. په دې آینز کې زموږ سره سوډیم پوټاشیم وغیره د آینز چې دي دا ختمیږي. دا په میسج کیری کولو کې چې دی کار کوي. سیل بیکمز لارجر ان سایز. سیل دونه حد ته ورسي دونه غټ شي چې ډیوایډ کیږي نو د هغې د وجې نه دا سیل چې دی هغه ډېر زیات غټ پاتې شي. کلمپینګ کروموسوم، شرنکیج اف کروموسوم او پریګمنټیشن اف کروموسوم دا درې ونه ټکي تقریبا چې دی یو شان دي. کلمپینګ شرنکیج مونږ دې ته وایو چې اب نارمل شرنکیج کیږي. دا کروموسوم چې دی یو طرف ته چې دی راغونډ شي د دې مثال داسې شي لکه په سیل کې چې دننه غوټۍ جوړې شي سسیز راغونډ شي او د هغې نه غوټۍ جوړې شي نو دغه شان د کروموسوم چې دی د دې اب نارمل شرنکیج کیږي. پریګمنټیشن وشي حصو ته ډیوایډ شي او یو طرف ته چې دی راغونډ شي. ځکه چې زموږ سره سیل ډیویژن نه کیږي ډیویژن په دوران کې کروموسوم هم زموږ سره ډیوایډ کیږي چې ډیویژن نه کیږي نو بیا د دې شرنکیج وشي. مایټوکونډریا او کم لایسوسوم چې دي د هغې سایز زموږ سره ریډیوس شي مطلب دا دی هغه راغونډ شي. زه به دا ووایم چې د دې مثال داسې دی لکه وچېده. مایټوکونډریا چې دی نو هغه انرژي ورکوي. لایسوسوم دای چې دا زموږ سره بایولوژیکل مالیکیول چې دی د هغې بریک ډاون کوي. نو مایټوکونډریا او لایسوسوم چې دی دا تقریبا چې دی ختم شي. میټابالیزم کې چې دی ډیکریز راځي. میټابالیزم موږ دې ته وایو چې داسې څه پروسس کېږي د هغې د وجې نه سیل ته انرژي میلاویږي نو دغې ته موږ میټابالیزم وایو. نو په دې کې ډیکریز راځي. دا پوره یو ټاپک دی. چې کله میټابالیزم چې دی کم شي مطلب دا دی سیل کې انرژي نه پیدا کېږي نو بیا به انسان جسم باندې ساس راځي. ټالرنس اف کولډ از لیس. انسان چې دی یخ نشي برداشت کولی. یخ ځکه نشي برداشت کولی چې میټابالیزم نشته انرژي نشته ګرموالی چې دی هغه نه پیدا کېږي ځکه میټابالیزم په دوران کې جسم کې هیټ پیدا کېږي. ګین میټ انسان چې دی هغه ویټ ګین کوي. ویټ داسې ګین کوي چې میټابالیزم نشته هیټ نشته نو د هغې د وجې نه به ډایجیشن زموږ سره په صحیح طریقه باندې چې دی هغه نه کېږي نو هغې سره وزن سیوا کېږي. او ډیکریز یوز اف ګلوکوز استعمالېده چې دا هغه به کم شي. ډیکریز ان کنیکټیو ټیشو فارمیشن کنیکټیو ټیشو چې دی هغه به نه جوړېږي. کنیکټیو ټیشو دا چل کوي چې دا نور ټیشو له چې دی سپورټ ورکوي د هغې د وجې نه جسم چې دی خپل کار صحیح کوي. لیپډ اینډ فیټ کانټینټ اف ټیشو چینجز. زموږ سره چې کوم لیپډ دي کم فیټ دي نو دا به زموږ سره دی په جمع کېدو کې د هغې په ډیپوزیشن کې یا د دې چې کوم سټرکچر فنکشن وغیره دی په کې چې دی هغه به چینجز راځي. اماونټ اف واټر ان باډي چینجز او کم جسم دی نو پای کې د اوبو کم مقدار چې دی نه هم چینج شي ځکه چې زموږ سره ریاکشن نه کېږي میټابالیزم نه کېږي نو اوبو کموالی چې دی نه هغه به زموږ سره راځي. نو دا و چې په سیل کې دننه کم چینجز راځي د ایجنګ په دوران کې نه هغه دا دي ځان سره چې د یاد ساتئ په دې باندې پوره یو تفصیل لیکلی کېږي. خو ستاسو په بک چې څونه ورکلي ما تاسو ته چې دی هغه ووایي. بالکل اسان دي دې کې ایکسپلینیشن چې دی ضرورت نشته بالکل عامې خبرې دي. تھینک یو.